زما یو کشر زوی دی بیګا ما ته وایي چې ما ته یو سړي سوال را باندې کړی دی خو ما ته یې چې پلار ته به دې زما نوم نه اخلي چې یو سړی خدای هم نه مني رسول هم نه مني قرآن هم نه مني دین هم نه مني مذهب هم نه مني هیڅ نه مني به په څه قایل کې نو ما ورته وایي چې هغه ته ووایه چې ما سره خپله خبرې وکړي نو ته ماشوم هلکې که زه تا ته ووایم نو ته پرې هغه پوهیولی نه شي سهار مې سړی ولیدو زه پوه یم چې دا کم سړی ما وی چې هلکه بېګا تا زما زوی ته څه سوال جواب کړی یې نه نه جي ما څنګه دې نه وکړی ټیک به اوس هغه سوال کې چې زه تاله جواب درکړم وی جي هسې بیدیې غوندې ما تاله کې دا سوچ راغی نه چې مال مولانا صاحب نه زه شرمېږم او تپوس ترې وکړم که یو سړی خدای هم نه مني دا هم نه مني دا مال خویندې دې څو دي ویلې دوه او مال مور دې میندې دې څو دي ویلې یوه مال واده دې کله دی ویل یو میاشت یوه نیمه پس دی مال چا سره دی ویل تاسو ته پته نه ده پلاني سړي لور ما کړې ده نو مال د هغه لور او ستا خویندو کې څه فرق شته ویلې نه هغه هم جینکۍ دي او دا هم جینکۍ نو مال د خپلې خور سره دې ولې نکاح نه کول یا د خپلې مور سره دې ولې د شپې نه سملاستې چې تا هغه پردي کور جینۍ به کور ته راولې خو لنډ کار وکړه داسې شو ویل جي دا خو ناجایز دي مال دا ناجایز ټکی چا ویلی دی ویل دا خدای ویلی دی مال اوس دې خدای ومنله بس غوږونه یې ونیو پوزه یې په دې ځمکه راښکه چې مال چې جوړ سرمنې ته یې وړه ویل بس چې معافي غواړم اسان کار ده ستا په دې دماغو کې دا چا چولی دي چې پردی ښځه کور ته راوله او خپلې خور سره نکاح مه کوه دا چا چولی وی چې دا خدای چولی ما دغې ته خدای وایي دا خدای چې ته وینې نه نو خدای دغې ته وایي چې دا چا ستا په دماغ کې اچولی دي چې دا ستا خور ده او دې سره چې دی ناجایز تعلق دا جایز به دی دغې ته خدای داسې روان شو بیا را واپس شو ویل یو بل عرض کولی شو مال وایه زه یېرېږه مه مانه زه څه بلا خو نه یم ویلې چې هر کله خدای دومره لوی عظیم ذات دی او دومره د خوند او د شان ذات دی نو په کار چې د دنیا کې مونږ خو لیدلی وی لږ دا مسانه خبره دا تا چې د چا لور کړې دا څوک ده وی دا مې د ماما لور ده مال ته ورکه راځې ویل کله کله ورځم ماله جینۍ ویني وی نه چې ما وګوري پټه شي چا سره چې کوېدل شوي که نه په داسې غم اورېدلي چې خاندې او که جارې څه په لې کار اخته شي کوېدن شوي جینۍ چې نه هغه د سخر نه هم پټېږي خواښې نه هم پټېږي چا نه چې کوېدن که ملک سره هغه نه هم پټېږي مال په دې مې پوه کړه چې د ماما لور دې د سکار وړاندې درنه نه پټېدل اوس درنه ولې پټېږي په دې راز پوهې ویل والله که ته پوهې مال دې کې راز دا دی چې چا سره دې مینه شي او هغه څومره نه وینې نو محبت به دې زیاتېږي ورسره ممره خو به چېرته څه لیدلي را لیدلي ماما څه خو به م لیدلي عاشق وای وعده وصل چو شود نزدیک وعده وصل چو شود نزدیک آتش شوق تیزتر گردد محبوب سره د ملاقات وعده چې نزدیکیږي ما د عشق اور نور تیزیږي تاسو خیال راغلی وعده وصل چو شود نزدیک آتش شوق تیزتر گردد بیا چې د محبوب کوسي او لارې درته نصیب شي نو چورسی بکوه دلبر بس پار جان مستق
که مباد بار دیگر نرسی بدی تمنا. بیا چې د محبوب کوڅې ته ورسی نو ځان پورا قربان کا، کېدای شي چې دا کوڅې درته بیا د نصیب نشي. بیا عزیزه محبوب سره چې د وصال شپه راشي، د وصال شپه، د ملاقات شپه، نو د عاشق تقاضا دای چې کاش چې دا شپه دومره اوږده وای خدایا چاډو تېرېدی نه. په دې څه دلیل دی؟ عزیزانو که تاسو خیال کړئ د معراج شپه دومره اوږده وه، دومره اوږده وه چې د هغې علم سوا د الله نه بل چاته نشته. دا شاعرانو ماهرانو چرته شعرونه جوړ کړي چې دی د معراج شپه 18 کاله دغه شپه وه او په دې مقدار سره اوږده وه. دې یو تیلي نه څوک خبر نه وی جان او احمد نبي سلطانه معراج دې مبارک. دې ته دا د کلي ښکلو خلک ناست دي، دا د خدای ساده او د خدای ناپویه. واه واه، اوس په دې ډبې نه دي چې دا ده ووایي 18 کاله دغه شپه وه، نو په دغه شپه خو یا خدای ته پته وه یا رسول ته پته وه، نو دې شاعر له دا 18 کاله څنګه پته ولري؟ دا جنګنامې او نورنامې او وفاتنامې تاسو خیال راغی دي دا د باتانو یادې کړي دي او د کلو ته لاړ شي صاحب او 2 او 3 ګنټې لګیا یي بات توپ کوي او دا بوډاګان ورته ناست دي ورته جاري. دا علم سوا د الله نه بل هیچا ته اعتراض په یو دا کی چې دا شپه دومره اوږده وه چې سوا د الله نه بل چاته علم نه و. د پیغمبر چې د کوره تلو روانېدو معراج ته او بسترې نه پاڅېده نو چې راغی بستره همغسې ګرمه وه. د کوره چې ووتو دروازې هغه کنجي په ګرب سره خوځېده شروع شو، نو چې راغی نو کنجي همغسې خوځېده. دومره زمانې چې دا شپه اوږده وه نو بستره یخه ولې نه شوه یا کنجي ولاړه ولې نه وه. دا علماء محققینو دې مقام باندې دا یو سوال قایم کړ. عزیزانو علماء محققین زویم امام بخاری ته، امام مسلم ته، امام ترمذی ته، امام ابو داود ته، امام ابو حنیفه ته، امام مالک ته، امام شافعی ته، امام حنبل ته، دا علماء محققین. اوس په پاکستان کې اور سره علماء محقق دی. دا علامه ته کې دی علامه. دا علامه اوس ما غوندې جاهل تم چې په پوسټرو کې نوم لیکي حضرت العلامه مولانا بیرلیګا. علامه ته کې دې وخت کې د پاکستان او د هندوستان په ځمکه علامهګان شاید چې لس بم نی. اوس په علامه ټکي زه تاسو پوهولی نه شم چې علامه څه ته وایي. 21 علم دي 21 او په 21 علمونو باندې چې داسې عبور وي چې 21 واړه علمه د الف غوندې ورته یادي، هغې ته علامه وایي. ما په خبرو پوهېږئ؟ 21 علمه چې د الف غوندې ورته یاد وي هغې ته علامه. زمونږ په ملک کې او په هندوستان کې شاید چې 10 علامهګان بم نه یا په ټول صوبه سرحد کې علامه چې و مولانا شمس الحق افغاني چا پېژندوم نه. نو عزیزانو علماء محققین دغې خلقو ته اوس که خیال وکئ کتاب هر سړی لیکي، رسالې لیکي، څوک د حج کتابونه لیکي، څوک څه دا د حج کتابونه چې چا لیکلي دي که حاجیان چې هلته لاړ شي د خدای په قهر اخته
طواف کې کتاب مخې ته نیولې د دوی دا عقیده ای چې دې کتاب کې که دا د دعا دی او نه ویله نو حج جوړ نه کي دا جان تاسو ته دي څوک والله کې لار شي د ضیاءالحق په حکومت 40,000 ته حج ورسېد 40,000 ته هله حج کانفرنس دی جوړنجو شی به افتتاح وکړه شرمېدلو غریب سړی که د خدای کور ته تللو غواړي چې ښځه خرڅه کیم نشي تللی 40,000 ته یې ورسول د غریبو د وس نه ووت مالدار حج ته په خدای قسم که حج ته ځي هغې حج ته نه ځي چې په ایرپورټ باندې راکوز شي او ښځه ورسره بربنډه د جاز نه راکوزه شي او خلک استقبال ته ورغلي نو دا حج نه راغی دا زن طلاق چې بربنډه ښځه ورسره د ایرپورټ باندې راکوزه شي نو د چا چې 40,000 روپۍ نه لري د دغه د اسلام د ټیکهدار په حکومت کې والله که حج ته لاړ شي علماء محققین عزیزانو دا یو سوال قایم کړ دا شپه دومره اوږده وه نو اکونجي ولې خوځېده یا بستره ولې یخه شوې نه وه عزیزانو که تاسو خیال وکئ د وصال شپه د عاشق او د معشوق په منځ کې دا شپه راټینګول دا د چا په وس کې نه ده سوا د خدای نه که دا د چا په وس کې نه ده نو عاشق او معشوقه قدرتي طور چې سبا راوخیږي نو جدا شي ځکه چې رڼا شي او د عشق د پاره رڼا چې ده زهر قاتل دی رحمان بابا وایي چې ما ته لږه لږه دعا کوئ څه ګولی اچوم هغې سره خبره رانه هېرېږي بیا بعضې خلکو دا پراپیګنډه کړې ده وایي بزیګر مولا لیونی شو ما وی چې دا لیونیان ارامیان مې خښ کړي نی والله که زه تر هغې لیونی شم بیماري خو پکې راځي که نه رحمان بابا شعر دی چې د چکنا چکنی بیلتون په نیمه شپه شي د چکنا چکنی بیلتون په نیمه شپه شي ستا او زما په حال غما شو د سبا مخ چکنا چکنی یو دو مرغان یو د سیند په یو غاړه ناست دي او یو د سیند په بله غاړه ناست نو خپلو کې خبرې کوي د راز و نیاز خبرې وي د هغې منځ کې چې د نیمې سپې ستوری راوخیږي نو نور مارغان پې بیا خبرېږي دوی هغه خپله مینه بس پرېږدي او سره جدا شي نو رحمان بابا و چې د چکنی بیلتون په نیمه شپه شي ستا او زما په حال غمه شو د سبا مخ زه راغلی یم په پسې په دا مخ که ته نه وی ما به څه کول په دا مخ څوک چې چا پسې یعنې چا پسې ځي نو هغه طرف پې ښه لګي که نه زه راغلی یم په تا پسې په مخ که ته نه وی ما به څه کول په دا مخ دا خو مخ زما وته خدای اسکو ګنې هر یو اشنا ګوري دی اشنا مخ رحمان ستا په مخ دا ورانه دنیا ګوري بې له تا ورښکاره مشه د دنیا مخ دنیا څه جناب رسول الله د وفات آواز یو سړي واورېدو په پټي کې ګوډ کول آواز ورشه وشو چې ګوډ پرېږده ته چې په چا مین وی هغه وفات ویل ها وی ته چې په هغه وفات شو ګوډ یې وغورځولو اسمان ته یې وکته وی اللهم اذهب بصري كي لا أرى بعد محمد أحدا اے الله ما په دواړو سترګو ړوند کا چې زه د رسول الله نه وروسته پې بل څوک ونه ګورم
پټي کې ناستو په دواړو سترګو ړوند ما خو سترګې تا دپاره غوښتې چې تا پې ګورم نو چې په کومو سترګو تا نه وینم نو زه هغه سترګې څه کوم دی رحمان ستا په مخ دورانه دنیا ګوري بې له تا ورښکاره مشه د دنیا مخ نو په عیشت کې وصال د محبوب سره دا شپه په کربونو روپو ارزاق کربونه د دې څه مثال د دې مثال د محبوب په خوا کې یو ساعت تیرول یو ساعت عاشق به د دنیا په مخ په ټوله بادشاهو ورنکي په مدینه منوره کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ابو بکر صدیق ته وایي چې یو خبره کوم نه درخواست کو منت کو زاری کو وی د مکې نه چې راتلی تا رسول الله صلی الله علیه وسلم او په غار ثور کې تا د پیغمبر سره شپه کړې ده ای ابو بکر دغه ټولې شپې یو ساعت مال راکا او زما د ټولې زندګۍ عدل او انصاف او غذاګانې دا ټولې ته واخله دا ټولې شپې یو ساعت یعنی یوه ګنټه دا مال را چې تا د پیغمبر په خوا کې تېره کړه ابو بکر صدیق ورته وایي عمره زما دې د خدای په ذات قسم چې د پیغمبر هغه سر چې زما کو پتون په غار ثور کې پروت و چې د خدای ټوله خدایي راکیپې چې د پیغمبر دغه سر یو سکند طالب امت دا څه ټوکو خبرې دا خو هغه چا نه تپوس کوه چې چاته دا درد نصیب شي چا دا درد کتلی مولانا روم وایي چې مجنون ته چا وایي چې هلکه دا څه په غضب اخته یې هغه ورته وي من کیم اول هلا کیست من کی لیلا و لیلا کیست من ما یکی روحی ما اندر دو بد من کی اما لیلا و لیلا کیست من ما یکی روحی ما اندر دو بدن ولیونیا ته څه خبر چې زه څه شیم او لیلا څه شی زه او لیلا څه یي ما یکی روحی ما اندر دو بدن زما او د لیلا روح یو دی څه وشو که بدنونه هم دوه ښکاري دا زما عقل نه مني چې بدنونه دوه دي روحونه هم دوه دي هغه ورته دا نه ده عقلی که و دل روشنیست دا نه ده عقلی که و دل روشن است در میان من و لیلا فرق است اوس په دې راز خو هر زړه نه پوهېږي که په دې راز خو هر سړی نه پوهېږي که باید وکړو دل روشنی در میان من و لیلا فرق نیست په دې هغه زړونه پوهېږي چا د زړه سترګې لري چا چې د زړه سترګې لرلې نه په دې پوهېږي چې په ده او په لیلا کې هېڅ فرق نشته د شپې ناست لګیا ده لیلا 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 پلار کعبې ته بوتلو وی دا بیت الله دی چې طواف وکړه چې دې بلا نه خلاص شي څه په غضب اخته د کعبې نه طواف کوي لګیا
حجر اسود ته غاړي مزي आवाज کوي چې الهي تبت من كل المعاصي اے الله د ټولو ګناهونو نه مې دې توبه وي الهي تبت من كل المعاصي ولكن عشت ليلى لا اتوب خدای د ټولو ګناهونو نه مې دې توبه وي و د لیلا د عشق نه ستا په ذات مې دې قسم درد دی اوس ظالم درد په لاره روان دی صاحب یو شیخ مونځ کوي لږې په لار سنت یې اغوستي دي لوپټه یې په سر کړې ده والا بزرګ صاحب مونځ خو چې سلام یې وګرځول ورته ویل زه مونځ کوم او زما مخکې تېر شه مجید راغی د لاس مې ویل شیخ صاحب خبره واوره زما مجازي عشق دی د لیلا سره په هغې کې تباه یم په خدای مې دې قسمي که ماته لیدلی په غبرګو سترګو ړوند شې ته حقیقي معشوقې ته ولاړې نو زه دې څنګه ولیدم زه د یو انسان عاشق یم ماته نه یې لیدلی او ته د حقیقي محبوب ته ولاړې نو تا زه څنګه درد دی او ظالم اکبر وی کنه وی ما شوق کے رتبے کو ما شوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا قیامت کے بعد دې عشق عالم وګورئ چې د الله انوار او تجلیات شغلې وی نو مجنون به وي چې دام لیلا ده دې ته عزیزانو استغراق وی تاسو دا پوه نه شئ مونږ خو دا زمونږ زمانو داسې عجیبه غوندې ده دا بعضې خلک ځان ته پړی لیکي غوندې ده دا بعضې خلک ځان ته پړی لیکي وایي پړی لیکي په پاکستان کې لا پړی لیکي کمزې دي خدای ته وګوره پړی لیکي دوی ځان ته پړی لیکي وایي دا چا چې ایف ای بي ایم اے کړي دا پړی لیکي دي او مونږ ولیان نه مولان یې یعنی مونږ خري دا چې دي دا پړی لیکي یعنی چا چې دا د غوایي متیازې زده کړي انګریزي وګورئ د غوایي متیازم چې په لاره ځي داسې داسې کېږي چا چې د غوایي متیازې علم ویلي دا پړی لیکي خیال هم راغی چا چې قرآن او حدیث ویلي دا جاهل دی چا کیمسټري ویلې ده او چا دا ټیزم ساینس ویلی دی که نه جي پاکستان ته ګوره ساینس ته ګوره وایي ابۍ مې لیونی شوه په ترجمې باټینګر غواړي پاکستان ته ګوره ساینس ته ګوره پاکستان ته ګوره جهازونو جوړولو ته ګوره پاکستان ته ګوره بحري بیړۍ جوړولو ته ګوره دا روټي خلاص دوی په دفترو کې بسکټې خوري او چې مازدیګر راوځي امبرسنۍ میخې ساتلي دي هغه صدر روډ ته راوباسي هغه لوبئ او د شپې د شراب وسکي اوده پراته دوی به جهازونه جوړوي دوی به اټیمي ذرات پیدا کوي او دوی به اټم بمونه هایدروجن بمونه جوړوي دا بې غیرت دا د اکبر باچا لټان دا د اکبر باچا لټان دي دا حکمران طبقه چې ده لټان د اکبر باچا زمانه کې درې لټان داسې پراته نو دا یو په دې سینه بیره پرته وه چې بیره پرته وه نو پاس یو سور سړی روان ویل کاکا خبره واوره راکوز شوې چې دا بیماران دي جوړې او دوی اوس داسې پراته دي چې داسې پراته دي نو ویل ولې ویلې دا بیره مې په سینه پرته ده لکه د خوله کې راواچو هغه دا خیال کوي چې دا جوړې فالج به والې یا ویل ولې کاکا بیماري ویل نه ټیک ټاک یم ویل نو دې ځای نه بیره خولې ته کولی نه شو زه دې د عسکر ورپسې راکوز کړم چې پاک شو په دې مخ یې وواله دویم چې ورسره پروت ویل سم یې ووه سم یې ووه ویل ولې غیر پرون مې غول کړي نو رالیکونه نه پاکوله رامي سم یې ووه آی پرېښوده دوی مې یو دوه پټاخې لګاو کړو چې دا دوی مې لګاو کړو درېیم ورته ویل چې واه دا دواړه ارامیان ویل په تا څه چل دی ویل زم پروتم پرون مې سپي خوله کې بوتیازې کولې دوی ورته کورې نه وایي په ایمان دا هغه دي که نه ساینس ته ګوره او دې ته ګوره
جهاز جوړولو ته ګوره او دې ته ګوره او توپې جوړولو ته ګوره او دې ته ګوره. 40 کاله وشو چې په 40 کاله کې یو حکومت د ملک د ترقۍ هیڅ کوشش نه دی کړی سوا د ښځو د ترقۍ. ښځو له یې داسې ترقي او ازادي ورکړې ده چې راشه کوي ترقي ورشه هندوستان کې وګورئ شرمېدلو. بې غیرتو ورشئ ترقي د چین وګورئ، تا نه وروستو ازاد شوي ملکونه دي، ترقي د هغې وګوره. د هغه هندو نه دی چې تاسو به سل پاپړ د یو لور سل پاپړ د یو ډول نن یې بیا په مخه کړي. د دې دا خبرونه اورئ، موږ دې لاس ور وړاندې کړو او راجیو ګاندي سره او زموږ خارجه سیکرټري ورسره ملو شو او زموږ صاحبزاده ایوب چې دی دومره خو یې دغه نه ده هغه ورسره ملاو شو. لنغه لنګمار بیا په مخ کړي یې که نه په مخه کړي څه کیسونه در باندې لګېدلي. تاسو بچو سل پاپړ د یو لور سل پاپړ د یو لور تاسو دا د صوبه زرت پښتانه به د خپلې تارې وګورئ که یو بم را وغورځي دا ټیزونه به وګورئ په سن 65 کې ملک ټیزونه اچولي. تاسو ته ګوره ملک ترقۍ ته ګوره ملک ته هېڅ ترقي نه دا حکمران طبقه د دې اهل نه ده چې ملک تاسو په ایمان ووایئ په ایمان په جومات کې ناست دی چې زمونږ قومي اسمبلي وګورئ چې دا کم کسان پکې ناست دي دوی به د ملک د ترقۍ ښه اسباب جوړوي. زمونږ دا صوبایي اسمبلي دلته وګورئ دا چې راجمع شي دوی له خبرې ورځي دا دلته کیبینټ میټینګ بالا خندا راشي کیبینټ میټینګ وشو دا فیصله پکې وشو کیبینټ ته راشه دا زمونږ کیبینټ وګوره دا زمونږ اسمبلی وګوره دا زمونږ منبران وګوره دوی چې راوځي اوس یو شوشی خوشی کړی د شریعت بل شوشی خوشی کړی چا نه شریعت بل پیش کړی. تاسو ته دا وایم زما دا خبرې د دنیا ګوټ ته ورسوئ چې دې شریعت بل والاو نه تپوس وکړئ چې تاسو شریعت بل چاته پیش کړی دی. که ضیاءالحق ته هم پیش کړی نو خو اسلام دی ټول خو ټول اسلام ټیک شو. هغه پرون نو ویلي چې تاسو که اسلام منئ نو زه 15 کالو له صدر شم ویلي که نه وی نو دی ټول اسلام دی د سر نه تر خپو پورې. د قومي اسمبلی ته هم که پیش کړي قومي اسمبلی ممبرانو ټولو د اسلام په نوم خلکو نه ووټ اخیستی که نه دی ټیک ده. اسمبلي اسلام دی صدر هم اسلام دی نو تاسو دا شریعت دل پیش کړی چاته دی په دې مې پوه کړئ. دا دې جوماتونو ته دا روټې خلاص مولیان چې درشي که نه چې شریعت دل هم پیش کړی پرې راتاسې دې مرۍ نه وویښئ چې دا شریعت دل دې چاته پیش کړی. بل دا چې په کم کور کې د ښځې او د میړه جوړ را نشي نو د هغه کور نه ښځه یا مټیزېږي یا د میړه نه طلاق علي که نه علي یا خو ترې مټیزه شي وتښتي یا ترې طلاق په اسمبلی کې ورسره ناست دی د مینې اسټل پس خوردې خوري تالي سټي او قوم توککې چې ما ورته شریعت دل پیش کړل و استعفي ورکوي اسمبلي ورته پرېږدي سینیټري ورته پرېږدي که راوځئ استعفا ورکوي که نو دا بل ډونګ مچو کړی صاحب چې کال کو تیر شي که نه نو یو شوشه پرېږدي نو ټول کال بیا پې خلک اخته په شوشه صدر صاحب بیا د خیر په غونډی کښېني بیت الله شریف ته منډه کړي چې یا الله شوشه مې پرېښې پکې مې کامیاب کړ پکې کامیاب کړی کال یې بیا خپل دی مخکې کال له به وګورئ بله یو شوشه به پرېږدي دا 10 کاله په دې شوشو تیر کړه والله که نه اسلام شته نه دین شته نه مذهب شته نه په دې ملک شرعي نظام وګورئ دومره ده چې هر سړي ته پړه کې دا درد ساتل پکار دي چې خدای د ملک قانون قرآن پکار دی د ملک قانون شریعت پکار دی. دا پاکستان د ډېرو خلکو په قربانو او په وینو جوړو او د دې نااهلو د لاسه تباه کېږي لګیا دی. خدای دوی تباه کړي او د ملک لاج وساتي. دا زمونږ ملک دی دا زمونږ وطن دی. خدای دې نه کړي هغه ساعت که دې ملک ته یا روس راغی دې ملک ته یا هندو راغی زمونږ به څه حالي مونږ به بیا هغسې سپي یو لکه د انګریزانو په وخت کې چې سپي د انګریزانو د آسونو خاشونه به مونږ پاکول او د انګریزانو بوټان به مونږ پالش کول او د هندوانو د هغه پیتلو لوښي به مونږ وینځل
زمونږ دې کلي کې یو دې کلي کې دا چې مبارک کلی دی زه چې پکې ناست یم دې کلي کې یو د هندوانو تالي سټو نو پیسې ورسره بیا ډېرې رالي نو ما ته یې ورمي چې مناسب مانا ما د سړي زوی شو ما نه یې لیدله تا چې د هندوانو هغه برتنونه به دې مانځ کول او د هندوانو په ګودامونو کې به دې بورۍ اوچتولې اوس د پاکستان د برکته ته هم خوله کږه کې او خبرې کوې دا خسکي مالدار چې دي د دوی دا خبرې واورې لګي دا اوس چې ولا د هیروین د برکته پیسې را هیروین سمګلینګ څوک کوي حکومت یې کوي د چا په جازونو کې هیروین دي وایي بټۍ د چا په حکومت کې جوړې وي د چا تا په ایجنسو کې بټۍ نه هغه ایجنسۍ ستا نه دي ستا پولیټیکلان او ستا پیګان او تحصیلداران کې مقرر نه دي ستا ملکان نه دي ستا مراعات نه خوري لګی بټۍ چرته دي جوړیږي چرته سمګل کېږي په خرونو نه ځي او نه پیدا ځي ستا په جازونو کې ځي بیا دا ثابته نه شوه چې کوئ یې هم تاسو ملاو ورسره تاسو یې نو وی درمیان قار دریا همچو بندم کردئی باز میں گوئی کہ دامن ترم کن ہوشیار باز کیم پخپلا او ملامت کیم ما سوکی نن د قوم بچی که د هیروین د لاسه تبا کیږي ذمهوارې تاسو یې زه به غواړم چې په دې ملک کې به دا شی نه یې او زه به د ملک حکمران یې قسم په خدای دی چې اور در باندې بل کم اور او په ژوندون یم کابل کې ولې امن و یو نمبري روټۍ کمه پخ کړې وه کمه چې صدر داود پې ورغی چې روټۍ وتلله کمه وه ویل دا ولې ویل جي ویل بزلش سر خپونه یې ونیوه او تنور ته یې ور واچو او سر یې پې کېښودل چې د روټۍ نه مخکې تا کباب که چې ستا عمر چې بیا رانه کمه روټۍ ته به روټۍ کمولې ولې یو په تنور کې اچوم ته وګوره چې بیا روټۍ کموي یو پایوالا رانیسم چې دا دې کې اوبه ولي تا ولې اچوي او ما کړهي لاندې د سر دننه کم چې کم کړي دي اور دې ته لاندې کړي سر دې ته دننه ګجر دی 8 روپۍ پای شو نو اوس تیم پکې اوبه یي اوس تیم اوبه یي پکې راش ټولې میخې سرکاري فارم ته ولیږم او ګجر راونیسم او سر لاندې او خپې پاسې ځوړند ته وګوره څه چل دی په غوښې سپیټر مقرر دی د سپیټر کور ته صاحبه نری غوښه دړی لاړی شي مرداره نیغې قصابخانه کې د سپیټر صاحب جیب ته پیسې لاړې شي د کمیټې دغه مقرر دی دړوغه د کمیټې اولیا مشر تارپیټو وګوره میر صاحب میر وګوره ممبران یې وګوره امانت وګوره چې دا کار ما نه به په ملک کې څوک باید دی آزاد قبایل دی آزاد مزاد پکې نشته قسم په خدای دی چې بلډوزر یې در باندې وګرځوم چې مې غلط کار درکې ولي ته وګوره چې دا خلک ټکي کوي او ته په ایمان یې چې یو اجرا بل اجرا ته غږ کولی شي یو اجرا بل اجرا ته څه ویلی شي خبره خلاصه یو غل بل غل ته څه ویلی شي زمونږ یو استاد و هغه به وایي چې په لاره د شپې روان یې څوک در باندې اواز وکړي چې هلکه څوک یې نو ویل داسې مه وایه چې یا ملا یم یا طالب یم یا سوداګر یم یا داسې مه وایه وایي داسې وایه چې څنګه یې دغسې یو نو ما ورته ویل چې د دې فایده څه ده وی د دې فایده دا ده چې که دا ناست سړي غله وي نو پوی به شي چې دام غل دی نو څه به درته نه وایي ټیک شو که دا ناست سړي سم وي او ته ورته وایي چې څنګه یې دغسې یو نو ای به وایي چې دام سم سړی دی نو په دواړو صورتونو کې به بچ شي تاسو خیال راغل نو چې څنګه دی دغسې یو غله دي او مونږ هم غلي نو واده دی د نوجوان الکانو ته وایي دا ځوانان الکان واورئ
وی تل به نه ستا ځواني او زما سوالونه. سوال د عاشق همیشه حسن ته کېږي. اوس د معشوقې حسن ختم شي د عاشق سوالونه هم ختم شي. دا ځواني به دې لاړه شي داسې خوله به دې شړشړتی وي، لاسونه به دې کا دې خوا وګوره. بجای د دې چې ته پردي واده کې یو ججر کلاشنکوف کارتوس خلاص اوله پیسې راوړې دلته سپارې پې والي چې د چا د چی به پکې سبق ووایي. د خدای دپاره که لږ د سړي د بچي سر در پورې وي پې سوچ وکړه چا په پردي واده کې ججر ته شول د هغې به لوی اجر وي د خدای په نیز او که د دې به لوی واده دی ګامه که سیټه دې راغوښتي راشئ یو کښېنئ یو پاسئ یو هلته راوړه دلته راوړه غوښه راوړه قورمه راوړه پلانې راوړه پلانې راوړه. هلکان هم په قهر اخته وي، ښځې په قهر اخته وي. بله ورځ یو مونږ اشنا واده و، زه ودونو له په عمر کې چېرته نه یم تللی، ځکه چې ودونه د سړیتوب وینه نو په عمر یو ځل تللی یم. کښېنئ پاسئ ودرېږئ ځای نه دی اوسګار ودرېږئ. اوی مای والله دېرش کاله اوس بیا نه یم. ما د واده وریجې نه دي خوړې، دې ته ټینګېده ډېر ګران. هلکه واده څنګه و؟ ډېر ښه. نن یو بوډا نه تپوس وکړم پرون واده له تللی ویل سرې کړې پکې وي، چربان پکې وو، معقول تی پکې وي او سیري پکې وه او دغه د امای په ګیره خو به دې ډېره رابېدلې وایي ته کله دې شه کله دې شه چې ته به د معقول تی پکې دې ته ټینګېده کړه. دا خو ډېر خنزیر ځای دی که نفس دا خو ډېر پلید شی دی. د دې مقتضیات پوره کولو سره به جهنم ته ځي. دا د واده اخراجات که ته راوړي او دلته پې یو چپر جوړ کړې چې سبا له تې د خدای قرآن تې لاندې څوک ووایي وایي په ایمان دا به لوی اجر یو کا به لوی اجر. راشئ د پلوسو خلقو زما وړوکې تاسو کې لوی شوی یم، راشئ انقلاب راولئ ځانو کې، اعلان وکئ تمام علاقې په سطح چې بس نن نه بعد به د مړي خیرات هم دا وي او د واده روټۍ به هم دال ایمان کړه. هلکه زما واده و زما افسوس دا دی چې اپلوسی زمونږ ملګري اوس مړه بیتور دی. یو ګل زمان ژوندی دی چې راغلی که نه ښه زما واده دا بیزیګر والا و ما ته وایي چې هلکه کارډ ما زما د خپل کارډ نه خرابه ده والله د زوی واده نه کړی راځه شي هلته څه شته زما واده چې راغلم خلک یې چاته معلومه ما د چا روټۍ خوړلې د واده والله ما دومان به تلار حق اوسه شي نه د چا خورم او مې راباندې خورم خلاص نه چا مړ کړم نه چا راباندې راپورټ وکړو نه چا کیټ ایسوړس نور مې مړه خیرات ولته مدرسې ته درا کې مدرسې ته ولېږلو سب چې زمونږ وسو ځای چې د مور پسې صدقه جاریه وکړي لور مړه وه دغه چېرې په اپریدي مونږ اپریدي لا خدای په تورې بلا ووال کا ما ته یې جواب پس ما وړمبی ماښام دی معلومبی ماښام ستاسو تباه دی تباه تاسو په لومبي ماښام په قبر کې تصور بولي په دې که په دې ته حق وایي دې له ترک پکار نه درد چې ته چا زړه کې د صدقې جاریې و سیټي کریم بخش جوماتونه او عیدګاګانې او مدرسې جوړې کړې وې 15 کاله پسې د مرګ نه رایستې زه چې ورغلم تابوت یې رایستې مولانا صاحب حیرات مولي صاحب ورته وې ویمه چې پرایمې نیځئ ویل نه نه مونږ یې ګورو غچو ډچې ورکو تابوت یې ترې لرې کړو په خدای باور وکئ ماښام دی 15 واړه وخته یو ځای کېږي چا د لمبا اوبه یم په دې ګیره کې پرخې غوندې نښتې دا مالي دی دا کسان او د هغه دا مخ ته به وایي چې راپاسي او ستړي مه شي راسره د هغه ټول ژوند داسې تېر چېرته جومات ګورې سیټي کریم بخه جوړ کړی چېرته مدرسه ګورې سیټي کریم بخه جوړه کړي د هغه ټول ژوند داسې 15 کاله پس ته خو 15 ورځې پس دا خپل مریر وباس
15,000 کاله روپۍ خوند درلود. ته څه خبرې په دې اخون بابا دیره کې 300 کاله پس یو مړي لحد سوری 300 کاله او زه وره چې لحد سوری شو ما سوری لږ نور پلو که چې مې داسې وکړه د شویکرې خامتا کپنې دومره یې زل شي او دومره یې ګیره هغه ګلکارانو ته مې زما د لاس وخت په دې په ونیسئ زه دې بوډي له لاس وروړم که راښکمه چې داسې مې راډک کړه چې لاس مې وروړو دا مخ تابل مالوچ دي دا کپن مې چې داسې کو تابل چې اوس د جولا له چا شویکرې خامتا راوړې په بیرې چو 300 کاله تاسو خیال راکړه زما عزیزانو عرض داو چې دا د اورېدو درته یم دا د لیدو چې د چا ژوند داسې تېري د هغه د مرګ نه رستم دا په دې نوتیه دیره کې 18 ورځې پس یو مړی راویست 18 ورځې ډېر ټوپونه یې وال چې ما داسې مونږ یې کلي ته وړو مال مه کوئ بېړه مارکشه ګناه ده ویل نه وړو یې خیر مالزی ورک شي چې دې لارې یو ګنټه پس زم ورپسې ورغم چې د لحد تخته خو یې رالرې کړه په خدای باور وکړئ چې 1000 واړه لړمان ترې راووته د لحد 1000 واړه لړمان بله درته وایي تورمزو حاجي صاحب زیارت ته تللی و باجوړ ته تلم هلته وروړل سلام علیکم وعلیکم سال دی حاجي صاحب زیارت خو دې وکړو او راځه چې یو بل زیارت ته بوت ای قبر سره دا طالب دی داود باجوړ حاجي صاحب سره په غزا کې شهید 6 میاشتې پسې د وطن خلک خپلوان راغلي چې مونږ یې وباسو حاجي صاحب منې کړه چې وباسئ یې ما ډېر څه یې وکړه نه منې کېده چې نه منې کېده زه چې سم خوښه ده چې قبر یې پرانېسته او تختې ترې رالرې کړې هلته دا د کاڼي تبزې غوندې لحد ته یې ودرولې چې رالرې کړې د دې خپور د طرف نه د ګلاب بوټی زرغونو او هغه تانګ یې داسې په سینه راغلی او تک سور ګلاب د ده د سپېږمو ته راسې ولاړ عزیزانو دا د اورېدو خبرې نه دي قبر خو علم غیب سره تعلق لري لیکن کله کله دا انکشافات هم قدرت په خلکو کړي دي که تیرې دي په سترګو نو دا عالم آخرت دی عزیزانو دا عالم پکې دی او دا عالم نو ښه حالت به د هغه چا چې په دنیا کې قرآن او حدیث سره ده دا مدرسه ده خدای دې توفیق درکړي چې تاسو ښځې وګورئ ښځې خیرات ومنئ نظر ومنئ صدقه هر څه چې وکئ دغه ځای ته راډېوئ کتابونه ورته پیالئ وزي ورته پیالئ کمرې ورته یو 2-3 جوړې کوي یو کمیټه یې جوړه کوي د دې کلیو د علاقې په سطح باندې چې د دې ځای خدمت کوئ به دا 1000 روپو چک دی د مجاهدین باچا د طرفه دا سړی مخلص سړی دی دعا ورته کوئ چې خدای پاک نور د خدمت کولو توفیق ورکړي بچي ورته خدای وپایي او نیکان یې ورته لوی کړي زما خو د جیل ملګری پاتې شوی دی ما ته خو ښه سړی ښکاري مو خبر نه یو چې تاسو به یې څنګه ده زه خو ښه سړی هغه چاته یم چې د چا خیر غواړي حاجي یار محمد صاحب د 10,000 روپو اعلان دا د مجاهدین باچا چک والا وای بچیا پرېږدم هم نه بسم الله کوي دا ګزارونه غټ شروع شو نه خیر دی نو تاسو نه مې 2 مطالبې دي یو خو سر یې داسې چې څه موږ رابطې کړي ټیک ده جي بل آینده دپاره پړه کې دا قصد وکړه چې خدا په ما یې څه مهرباني کوله نو ستا د بیم به په ټایم صاحب ټیک شو سر یې داسې چې څه یې فکر نشته ولیکن دا قصد وکړئ چې خدایه څه مهرباني دې په ما ښوله مې ستا ضیف وګورئ یو مزیداره خبره راکړم یو پیر ته یو سړی روان لکه یې خیال وکړو چې پیرانو له خو خلک تحفې او ډالۍ وړي ما سره خو څه نشته نو په لاره تلې داسې نري نوري ډکي راټولول دومره ګیدی جو چا پیر ته ورسېدو وې دا دې سره وړه ویې صاحب والله که نور څه مې وس کړي خو دا لرګي مې راوړي چېرته لنګر دال به پې پاخه شي ویل ښه ویلم ویل هله دا لرګي په بکس کې کېږي یو خوله پې کې کونجي ماله راکړه ویې صاحب دا ولې ویې زه چې کله مړ شم زما د مرګ اوبه په دې لرګو ګرمې کوي د اخلاص لرګي دي
والله ما به په خدای وب دکه اسه په لار راځي ولرګي دی بیا مو دوی طالبان به بچای پخې والله کده دی اجر بیا کور کړ واخر دعوانا